که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځم په ماکس اف باندې کار کوم چې مثلا لوی ویلو د کریټیریا په اساس باندې پیدا کړو چې مثلا څنګه کولای شو. دلته راځم وکم چې مساوي ماکس مثلا ته زه ورته چې افس دا ګوري چې د افس ماکس اف په دې باندې چک کلیک کوم. مثلا ماکس رینج دا ده او بیا مثلا کاما کریټیریا رینج مثلا اول د کریټیریا رینج نسی ورته چې دا اوله کریټیریا مثلا دا رینج ده او کاما بیا وایي چې مثلا دا اوله کریټیریا کریټیریا رینج لپاره کریټیریا چې ورته چې دا ده بیا ورته چې کاما دویمه کریټیریا رینج ورته نسم ورته دا کنټری ورته نسم بیا ورته چې کاما او دویمه کریټیریا چې ده دلته دا ورته سلیکټ کوم په دې شکل سره دا انټر کوم. اوس دا چې شو ماکس اف کزه چې دا تغییروم مثلا په دې شکل سره دلته او یا ورته نسم چې یو سه په دې شکل سره دا و ماته چې ماکس اف فورمولا اپلای کړي دلته مثلا په دې کې به دغه مشکل بنئ مثال چې تاسو ته دغه ریزلټ غلط وخی نو دا څنګه تاسو ماکس افس اس سره مثلا دا فورمولا تاسو کاروئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وي. یو کمنټ چې تاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوې زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې تر څو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.